بنو کې ډیپټي کمشنر سپورټس ګالا یعنی د لوبو میلا سر ته رسېدلې ده. سپورټس کمپلیکس بنو کې د لوبو د میلا کې خټک ډانس، جمناسټیک، فوټبال، کبډي، پریډ او د نورو یو شمېر لوبو نه پرته تقریري مقابلې او موسیقي هم شامله وه. په دې سپورټس ګالا کې د خصوصي میلمه کمشنر بنو عادل صدیق او د میلې منتظم ډیپټي کمشنر بنو عطاالرحمن نه پرته د ضلعي انتظامیې ټول وړپوړي چارواکي د سیمې مشران او ځوانان هم په زیات شمېر سره موجود وو چې تماشبینو او لوبغاړو دغه میلا یو خوندور او ګټور ګام وبللو. ډېر د خوند یو کو ډېره مزه د سپورټس ګالا شه دغه سره امن اتحاد او خوشحالي درېمي او دلته کې چونکې هغه شانت اکټیویټیز نه کیږي نو خلک انټرټین کولو لپاره موږ دا اکټیویټیز ارینج کړي دي. په دې اړه ډیپټي کمشنر بنو عطاالرحمن وایي د لوبو د دې میلې هدف ځوانان د منفي سرګرمیانو په ځای باندې مثبت هلو ځلو لوري ته راګرځول او د بنو ټیلنټ نړۍ ته ورښودل وو. زموږ دا کوشش دی چې دلته کې بیا د لوبو هغه یو انوایرنمنت پیدا کړو، د دې ګراوندونه موږ بیا آباد کړو. دویم دا دی چې د بنو د عوامو لپاره موږ د انټرټینمنت یو ذریعہ دلته کې ورکوله چې دلته کې خلک راشي، ځکه چې بنو کې نو د انټرټینمنت نور ذریعہ نشته دی. په دې موقع خصوصي میلمه کمشنر بنو عادل صدیق د ځوانانو او لوبغاړو نه غوښتنه وکړه چې د لوبو دغه میلو او ټورنمنټونو کې د برخه اخلي. د دې سره نه یوازې ځوانانو کې ټیلنټ نه مخته کېدی شي بلکې ټولنه کې یو مثبت سوچ خورولو کې هم مهم کردار لوبولی شي. زما ټول ځوانانو ته دغه میسج دی چې داسې چې مونږ سرکار طرف نه لا تاسو په خپله هم داسې د کھیل مواقع جوړې کړئ. دا د ټولو هلکانو دپاره، جنکو، ینګسټرز دپاره ډېر ښه دی. په دې موقع ډیپټي کمشنر بنو عطاالرحمن وویل دوی پریکړه کړې چې دغه ډول سپورټس ګالا به د جشن بهاره په نوم باندې سپرلي موسم کې هم کولی شي او د بنو خلکو ته به د تفریح یوه بله موقع ورکولی شي. د کیمرامن افتاب خان سره ګوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو.